السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم و بعد. یو محترم رور د شفعي باره کې پوښتنه کړې ده چې یو کس ته هغه په خپل خپلوانو ځمکه خرڅوي، بل د سره جار دی، ګاونډی دی، یعنی ځمکه ورسره لګېدلې ده، ممکن هغه ورسره شریک فی نفس حق المبیع هم وي. نو اوس درته تشریح پکې کوم. هغه پې دعوه کړې ده، دی ورته وایي چې زه چونکې په خپلوانو خرڅوم نو ځکه ستاسو شفعه نه کېږي. جناب محترمه، په مسئله به اول ځان پوی کو، بیا به دې خبرې ته راشو. مسئله دا ده چې شفعه په درې قسمه دي. هغه کسان چې د شفعي حق لري دا په درې قسمه دي. یو ته شفیع فی حق المبیع فی نفس المبیع وی، شفیع فی نفس المبیع، بل شفیع فی حق المبیع، بل جار ملاصق دی. شفیع فی نفس المبیع دا دی چې یو دوه کسان دي، ځمکه په شریکه واخیسته، وسې دا یو شریک د ځمکه خرڅوي، نو د هر چا نه حقدار دغه کس دی چې دا ورسره فی نفس المبیع په خپله په دا مبیعه کې چې دی خرڅوي په دې کې ورسره شریک دی. بیا درته وایم دوه کسان دي، ځمکه یې اخیستې، هغه ځمکه د دواړو شریکه ده، وسې دا یو شریک راجګېږي او دا ځمکه خرڅوي، نو چې دغه یو شریک راپاسي دا ځمکه خرڅوي، نو ټولو نه زیات حقدار سړی ورسره دا دی چې دا ځمکه ورسره شریک اخیستې وه. دې ته شریک فی نفس المبیع وی. بل شریک فی حق المبیع دی. شریک فی حق المبیع دا دی چې لاره ورسره شریکه ده، پټی دی نو ولی ورسره شریکه ده، د دواړو ولی ور روانه ده، خو چې کوم د دې پټي حقوق دي په هغو کې ورسره شریک دی. نو دویم نمبر کې حقدار بیا دا سړی دی. که دا ځمکه دی په چام خرڅوي نو دغه سړی ډیر زیات حقدار دی چې دا په حقوقو کې ورسره شریک دی، په لاره کې ورسره شریک دی، په وله کې ورسره شریک دی، دغسې کیسو کې ورسره شریک دی چې د ځمکې څه حقوق دي، بیانه ده، ایریګیشن والا چې کوم فیسونه دي د اوبو هغه ورکوي، په دې کې ورسره شریک دی، نو دا سړی حقدار دی. دریم نمبر کې جار ملاصق دی. هغه ګاونډی چې دیوال یې د دیوال سره لګېدلی وي. وسې که یو سړی په خپلوانو نه په خپل ورور یې خرڅوي، خو په دغه دریو شیانو کې یو هم نه وي، دا ورور نه ورسره شریک فی نفس المبیع دی، نه ورسره دا ځمکه شریکه ده، نه شریک فی حق المبیع دی، ولا لاره ورسره شریکه ده، او نه جار ملاصق دی، نو د دغه ورور نه دغه درې کسانو کې چې هر یوي دا تېنه اولاد دی. ځکه شفعه الله تبارک وتعالی چې یعنی زمونږ شریعت یا دین چې دا شفعه جایزه کړې ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه کوي خو هغه هم د الله په اراده او مشیت او د الله په وحی کوي، وما ينطق عن الهوا. نو چې زمونږ دین حق د شفعې د شفعاو ته ورکړی دی، د دفع د ضرر دپاره ورکړی چې هغه نه ضرر دفع شي. نو کېدی شي دوه ورونه یو سره خلک خوشحاله یو هغه بل پوره لاټوبر نسي، خلک ترې خپوي، بیا به څنګه چل کېږي؟ نه، نو د دې وجې نه خو حق د شفعې چې شفیع دین چاته ورکړی په دې بنیاد یې ورکړی لدفع الضرر چې هغه ته نقصان ونه رسیږي، نو دې کې خپلولي او نه خپلولي نشته. البته حیلې شته دی چې بالفرض که دا سړی غواړي چې یاره زه دته شفعه نه ورکوم، حیلې شته دی، خو زه وایم هیلو نه تیر شه، ځکه هیلې بې خونده کار دی. پرون مونږ وویلې، بله ورځ م څه یو میسج کړی و، هغې کې دا مونږ ویلې و چې هغه حیله بهترینه وي چې هغه سړی پې د حرامو نه بچ شي، او هغه حیله احسانه ده چې هغې کې سړي ته حلال شی په اسانه باندې په لاس ورشي. دا داسې هیلې دي چې خامخا څه کراهت پکې وي او چاته پکې تکلیف جوړیږي. که نه هیلې بیا موږ سره شته دی چې د دې سړي به سره شفعه نه ثابتېږي او دا ځمکه به په چا باندې خرڅوی شي. السلام علیکم ورحمت